السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. نن تاسو ته د یو لوی حقیقت کیسه کوم. د محمد صلی الله علیه وسلم د زیږیدو نه مخکې داسې عجایب پیښ شول. دا نښې یوازې عجایب نه و، بلکې د یو ستر انسان د راتګ آسماني پیغام و. هغه عجایب څه و؟ لومړی، په فارس کې یو لوی اور و چې تقریباً په زرهاو کلونو باندې بل شوی و. هیڅ کله نه و مړ شوی، نه له بارانه نه له طوفانه. خو د محمد صلی الله علیه وسلم د زیږیدو په شپه دغه اور مړ شولو. دوهم، د کسرا محل نړېدل. د فارس پاچا کسرا ایوان یو ستر مستحکم محل جوړ کړی و، خو د همغې شپې په اوږدو کې د محل ونړول شو. تقریباً 14 ګمبدونه د هغې محل څخه ولوېدل. علما کرام فرمایي چې د محل نړېدل د فارس سلطنت د پای نښه وه، او دا وهم شول. څو لسیزې وروسته اسلامي فتوحاتو هر څه بدل کړل. دریم، د ساوجیل وچېدل چې خلک به ورته عبادت لپاره د لرې لرو ځایونو راتلل، خو همغه شپه په پوره معنا باندې وچ شو. آیا دا وچېدل طبیعي و؟ نه، هیڅکله نه. دا د شرک د بنیادونو نړول و. څلورم، د اسمانونو او ستورو رڼا. همغه شپه باندې اسمانونه بل ډول ښکارېدل، ستوري خوځېدلې او ځلانده شول. د دنیا فضا داسې ښکارېده لکه رحمت چې پرې نازلېږي. پنځم، د کاهنانو چوپ کېدل. په دنیا کې داسې خلک وو چې د پټو عیبونو د خبردارۍ دعوا یې کوله. دوی ته به شیطانانو آسماني غږونه راوړل. خو د محمد صلی الله علیه وسلم د زیږیدو په شپه د دوی دغه لاره هم بنده شوه. شیطانان له اسمانونو وشړل شول. کاهنانو او جادوګرانو هر څه له لاسه ورکړل. شپږم، د فیل واقعه رامنځته کېدل. همدا کال و چې کله ابرهه د کعبې نړولو اراده وکړه. تقریباً 10,000 پوځ یې د خپل ځان سره راواخیستو او پیلونه هم ورسره وو او مخ پر کعبه روان شول. خو الله تعالی هغه پوځ د کوچنیو مرغیو چې ابابیل ورته وایي نیس او نابود کړل. دا هلاکت د دې نښه وه چې دغه کور محفوظ دی. ولې محفوظ؟ ځکه دلته به د دنیا ستر شخصیت محمد صلی الله علیه وسلم لویږي. دا ټولې پیښې، ټول واقعات او حادثات آیا تصادفاً وو؟ هیڅکله نه، بلکې دا یو الهي پیغام و چې رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم دغه دنیا ته راتلونکی دی. د ظلم، جهل، شرک تیاره به له منځه یوسي. که دغه ویډیو مو خوښه شوه نو دغه ویډیو لایک کړئ او زموږ دغه یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ د نورو اسلامي ښکلو ویډیوګانو لپاره، او د خپلو ملګرو سره یې ضرور شریکه کړئ. والسلام.